بې متنه غږ. ډېری عزیزان مې وایي چې ته د غږ رڼا څومره یادوې. خو زه دا وایم چې غږ رڼا یاد نه کړم نو څه یاد کړم؟ چې غږ رڼا نه وي نو څه به پاتې شي؟ ځان سره یې تصور کړئ چې مطلقه تیاره وي، ښایي ګزاره وشي، خو چې غږ هم هېڅ نه وي، شونې ده، ناشونې ده. ځکه نو غږ رڼا ده چې دغې هستۍ ته ساه ورکوي. د اوبو په شان د ټولې هستۍ او د ټولو ژوندو په رګ رګ کې ځغلي، شېبه شېبه ساه ورکوي، پالي یې غټوي او ثمر ته یې رسوي. نو زه او ته هم د بې متنه غږ څیرې شو، ځکه چې دغه غږ د وینې په شان شېبه شېبه ساه راکوي. دا خدایي غږ ده، دا ازلي غږ ده، دا بې متنه غږ ده. په دې متن باندې زما او تا ذهني عقل نه پوهېږي. ذهني عقل ورته ډېر کوچنی ده، ځکه ذهن ماده ده او دا غږ خالص ده، خدایي ده، نور هم خدایي ده. دا په دې فزیکي حواسو نسو تجربه کولی، ځکه نو د زړه حواس باید راویښ شي، یا دروني حواس. یوازې دروني حواس او د زړه حواس دي چې خالص نور او خالص غږ تجربه کولی شي. او د وګړي برخلیک هم دا ده چې بې متنه غږ راوباسي، ښکاره یې کړي. پرته له دې هر څه زاړه دي، هر ډول متن، کتابات، که منظوم که منثور وي، زاړه دي او زمن وهلي دي. یوازې د زړه په حواسو کولی سو د بې متنه غږ له رود نه اوبه وڅښو او هغه په نثرو، په کلمه او په شعرو، په داستانو، په بل څه واړوو. یوازې مینهګر زړونه دي چې دا وړتیا لري. ځکه نو لومړنی کار دا شو چې زړه میین شي. میین زړه هغه ده چې په هر چا او په هره څېره کې نیکي وویني، شفقت وویني، مهرباني وویني او هر بل یو د خدایي مینې یوه څېره وویني. دا مو برخلیک ده او ډېر ستر برخلیک ده. ټول دې ته ور پر لاره یاستو، دې بلوغ ته به رسېږو.